چې کوم عمل دي چې ستاسو د زندگی ستاسو د لایف سټایل دا پې چینج شي د ذوالحجې د آخري 10 ورځو کې دا کوم عمل دي نو ستاسو دا ټایم موږ نه ضایع کوو د ذوالحجې د آخري 10 ورځې چې کوم دي په دې کې کوم عمل داسې ضروري کول پکار دي او نو راځئ د بیان نه سره تر آخره پورې وګورئ. قبول کړي په دې ورځو کې اوچت عمل هغه صدقه کول مال لګول د الله په لار کې دا ډېر اوچت عمل دی ډېر اوچت عمل دی چې ډېر خلک د دې نه نه دي خبر او زه به یو خبر وکړم خفه نه شئ مانه موږ ته چې څوک د ذکر وایي دا موږ ورته خوشحالېږو د ذکر به وکړو 2 رکعته لمونځ به مو وکړو یو 2 مخه به مو ووایو خو چې د کله د مال لګولو مسله راشي نو بیا ډېر لږ خلک دې ته تیارېږي دا مال لګول که تاسو ته یادي دې کال له دوره تفسیر کې دا خبر ما ذکر کړې وه چې اکثر الله رب العزت په دې قرآن کې د انفاق خبره ډېره کوي د مال لګولو خیال هم دی که نه که سوچو کې ځای په ځای تقریبا الله رب العزت د مال لګولو خبره کړې ده د هغې یو وجه دا ده چې دین او دینداري دا مال ته ضرورت لري یاده ته دا خبره که نه ده بغیر د دې نه کار نه کېږي لازم بدن هم لګول غواړي مال هم لګول اوس که موږ ټول امت دا بدنونه ولګو ټول امت اتفاق کوي راځي بدنونه لګو او مال بګې نه لګو کار به وشي او چې صرف مال لګو او بدنونه نه لګو بیا هم کار نه کېږي نو دا موقع ده چې ته د الله په لار کې پکې مال ورکړي بیا بعضو خلکو زړه کې دا راځي چې ما سره پیسې نشتي دا ډېره غټه مسله راځي د بعضو خلکو ځکه چې د بعضو ذهن کې دا دی چې دا مال لګول څه ته وایي 10,000 ریاله ورکول 1,00,000 روپۍ ورکول 2,00,000 روپۍ ورکول دا خو زموږ وس نه راشي نه زه به ته یو حدیث ذکر کوي امام نسایي راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي سبق درهم 100,000 درهم 1 روپۍ په 1,00,000 روپۍ زوروره ده 1 روپۍ په 1,00,000 روپۍ زوروره ده صحابه کرام حیران شو 1 روپۍ په 1,00,000 روپۍ وكيف ذلك يا رسول الله ودغه څنګه وی کان لرجل درهمان یو فقیر سړی او غریب 2 روپۍ ورسره جیب کې پرتې دا د ټول اساس سوا سو 2 روپۍ فتصدق باحدهما نو یو په الله په لار کې ورکړه دا ډېر ګران کار دی دا خو چې دې اورېدو کې ډېر اسان او چې صرف د سره جیب کې 2 روپۍ پرتې که نه او په هغې کې ته یو وروالی الله له ورکړي ډېر ګران کار وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها او بل یو سړی و هغه ورغی او الله سم مال ورکړی ورغی د هغه مال نه 1,00,000 روپۍ راواخېستې ویې لګولې چا دا زوروري دي د 1 روپۍ زوروره ده ولې ټولې 2 روپۍ بل خو 1,00,000 روپۍ د کروړاو نه راویستي پاتې ورسره څومره دي په کروړاو پاتې خو ته د دې اولني سړي د نیت ته وګوره د کوشش ته وګوره د قرباني ته وګوره چې 2 روپۍ هغه راواخېسته الله نه ورکړه الله رب العزت حدیث کې راځي که نه چې الله نه ستاسو شکلونو ته ګوري نه الله رنګونو ته ګوري نه الله مالونو ته ګوري الله رب العزت زړونو ته ګوري او اعمالو ته ګوري هغه صحابي چې راغی او رسول صلی الله علیه وسلم د تبوک دپاره اعلان کړی او تبوک د غزا دپاره هغوی څو چونګه کجورې پټې راوړې او منافقانو به هغوی پورې وخت په هغه پورې وخاندل وي دې ته د الله څه ضرورت و دا به هغه مزدوري کړې وه او په ژړا سره دا خبره وکړه یا رسول الله دا مې نن مزدوري وکړه په هغې مې واخېستې راغی حالانکې نورو صحابه کرامو کوم چې مالداران هغوی څه څه نه وراوړي منافقانو مسخره وکړه رب العالمین قرآن کې آیتونه نازل کړو د دې سړي تذکره وکړه او دې منافقانو مسخره وکړه الله رب العزت به ټوغه وکړي په دوی پورې سخریه به وکړي په دوی پورې الله رب العزت دومره د الله رب العزت دغه بنده خوښ حالانکې هغې څو چونګه کجورې راغستې کجورې څه شی بیا جهاد له روان دی او تبوک غزا له روان دی په دې کې یو څو چنده کجوره به څه وکړي خو دا کجوره دغه هر څه
سخت هغه تېره کړې والله له راوړ مطلب د خبرې مې دا دی چې لازم نه دی چې تاسو به سم مال لګوئ نو دا یو څو اعمال دي دا د شیخ صاحب ډېر اهم او ډېر قیمتي بیان چې تاسو وکتلو او دغه شان اهم او قیمتي بیان لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.